د لوی او پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ان شاء الله چې روغ جوړ وای د مثلثاتو پنځم فصل ته رسیدلی یو د پنځم فصل دویمه برنامه ده لومړی برنامه د پنځم فصل د ساين قانونو په دې برنامه کې به ان شاء الله د کوساین لیکانون سره آشنا شو د کوساین قانون رابطه په دې ډول د دقت واقعي یا ویل شو چې د کوساین قانون په دې ډول ده A B او C زاویو درلودونکی مثلث مقابل زولې په کوچنۍ تورو سره ښودلی شو د دې لپاره لیکلی شو چې کوساین د A زاویې مساوي ده کوساین د A زاویې مساوي کېږي د مجاورو زولو مربع مجموعه یعنی B مربع مثبت C مربع منفی مقابل زول مربع تقسیم 2 ضرب مجاور زول B ضرب C سره که چیرې وغواړو A د کوساین A رابطه کې A پیدا کو نو په دې ډول یوازې کوساین ته یو مخرج ورکو طرف وساتي کو B مربع مثبت C مربع منفی A مربع به مساوی شي 2BC ضرب کوساین A 2BC ضرب کوساین A د A قیمت پیدا کولو لپاره A د مساواتو څخه اړوو علامه به مثبت شي 2BC کوساین A د مساوات څخه دې طرف اړوو علامه به مثبت شي کله چې A د مساوات څخه اړوو نو علامه مثبت کېږي یعنی A مربع کېږي B مربع مثبت C مربع په خپل حال منفي کله چې مساواتونه واړي علامه مثبت د منفي بشي څه ډول چې د دې منفي وا مثبت شوله منفي 2BC ضرب کوساین A په دې ډول کولی شو د A زاویه د کوساین A رابطه پیدا کو دوه رابطې یوه د B او دویمه د C دپاره په دې ډول ده کوساین B مساوي کېږي کوساین B مساوي کېږي مجاورو زولو مربع مجموعه یعنی A مربع مثبت C مربع منفی مقابل زولا مربع تقسیم 2 ضرب AC یعنی مجاور زولی AC که چیرې غواړو په دې کې د B قیمت پیدا کو نو بیا هم کوساین B ته یو مخرج ورکو طرف وساتي کو یو ضرب A مربع مثبت B مربع منفی B مثبت C مربع منفی B مربع یعنی A مربع مثبت C مربع منفی B مربع مساوي کېږي 2AC ضرب کوساین B 2AC ضرب کوساین B د B قیمت پیدا کول لپاره بیا هم B د مساواتو نه اړوو په مقابل کې 2AC ضرب کوساین B د مساواتو نه دې طرف اړوو ترڅو یوازې B بکی پاتې شي نو د دې علامه منفي د مثبت بشي او د دې 2A ضرب C A ضرب C ضرب کوساین B علامه مثبت ده منفي بشي نو کله چې B د مساواتو نه واوړي مثبت B مربع بشي مثبت B مربع مساوي شي A مربع مثبت C مربع منفي 2AC ضرب کوساین B سره دریمه رابطه د کوساین C لپاره په دې ډول لیکو کوساین C مساوي کېږي مجاورو زولو مربع مجموعه یعنی A مربع مثبت B مربع منفی مقابل زول مربع یعنی C مربع تقسیم 2A ضرب B A ضرب B په دې کې که چیرې وغواړو یوازې د C قیمت پیدا کو بیا هم یو مخرج ورکو کوساین C ته نو A مربع یو ضرب A مربع مثبت B مربع منفی C مربع به مساوي شي مثبت B مربع
منفي سی مربع به مساوي شي 2ab ضرب کوساین سی د سی پیدا کولو لپاره سی د مساواتو نه اړو ترڅو علامه مثبت شي په دې ډول او 2abc ضرب کوساین سی د مساواتو نه اړو ترڅو د a مربع مثبت b مربع سره یو ځای شي نو سی مربع به مساوي شي a مربع مثبت b مربع منفي علامه مثبت منفي بشي 2ab ضرب کوساین سی په دې ډول کولای شو د سی قیمت په لاس باندې راوړو په دې کې یوازې لومړی اړیکې ته دقت وکړئ د کوساین قانون کې لومړی رابطه یوازې ثبوتوو د دې ثبوتولو سره تاسو کولی شئ دوه نور رابطې په خپله ثبوت کړئ یوازې د ثبوت طریقه یې زده کړئ که چیرې یو مسله سوال کو په دې ډول مثلث د A B او C زاویو درلودونکی وي مقابل زولې په کوچنۍ تورو سره وښیو همدغه مثلث که د یو ارتفاع یعنی H په واسطه په دوو برخو وشو یوې برخې ته که چیرې کا ووایو دویمه برخه به B منفي کا سره مساوي شي د B منفي کا سره ولې مساوي کیږي مکمله برخه B ده یعنی مکمله زوله ل B سره مساوي ده کله چې یوه برخه B کا سره مساوي شي نو دویمه مساوي کیږي B منفي کا سره په دې ډول دوه مثلث لاسته راځي دقت کوئ A زاویه C زوله C زاویه A زوله ارتفاع مو په H سره ښودلې وه یوې برخې ته یې کله چې په دوو برخو وویشل شوله کا او دویمې برخې ته یې B منفي کا وویل شولو د پیثاغورس قضیه موږ درلودله په قیم الزاویه مثلث کې چې پیثاغورس ویلی دی چې د وتر مربع مساوي کیږي د قیم زولو مربع مجموعه مربع سره یعنی سی مربع مساوي کیږي کا مربع مثبت H مربع سره کوساین A که چیرې و پیدا کو کوساین A مساوي کیږي مجاوره تقسیم وتر باندې کا تقسیم H باندې که چیرې غواړو کا پیدا کوساین A ته یو مخرج ورکوو نو کا به مساوي شي H ضرب کوساین A سره په دې کې که چیرې د پیثاغورس قضیه ولیکو نو لیکلی شو چې A مربع مساوي کیږي H مربع مثبت B منفي کا کل مربع که چیرې انکشاف ورکو B منفي کا ته موږ په ریاضاتو کې مطابقتو کې لرو چې A منفي B کل مربع مساوي کیږي A مربع منفي 2AB مثبت B مربع که چیرې منځنۍ علامه منفي مثبت وي مثبت لیکل کیږي چیرې منفي لیکل کیږي د دې رابطې په اساس باندې لیکلی شو چې A مربع مساوي کیږي H مربع مثبت B مربع منفي 2A کا مثبت کا مربع د کا مربع مثبت H مربع قیمت موږ پیدا کړو چې مساوي کیږي ل C مربع سره
همدا قیمت پر ځای لیکو یعنی کا مربع مثبت h مربع مساوي کیږي ل c مربع سره مثبت b مربع منفي 2 b کا دا قیمت د a نه بلکې b دا 2b کا د کا پر ځای باندې لیکلی شو h ضرب کوساین ای ځکه کا مساوي ده h ضرب کوساین ای سره پر ځای همدا قیمت لیکو h ضرب کوساین ای h ضرب کوساین ای کوساین ای مساوي کیږي c ضرب کوساین ای c ضرب کوساین دی ای مجاوره تقسیم واتر دا h نه بلکې ل c سره مساوي ده په دې ډول دلته هم باید سی ولیکل شي ځکه کوساین ای مساوي کیږي مجاوره پر واتر h نه ده h مقابله زوله دی ای ده او وتر سی ده د h پر ځای باندې باید سی ولیکو کوس a مربع b مربع مساوي کیږي سی مربع a مربع h منفي کا 2b کا منفي کا مربع a مربع مساوي کیږي سی مربع مثبت b مربع منفي 2b h نه بلکې c ضرب کوساین ای نو a مربع به مساوي شي دقت وکړئ منفي 2b c کوساین ای باید د مساواتونه دلته راوړو علامه منفي ده مثبت بشي بی ای مربع د مساواتونه غواړو علامه مثبت ده منفي بشي نو مثبت 2 بی سی ضرب کوساین ای به مساوي شي سی مربع یا بی مربع مثبت سی مربع منفي ای مربع د کوساین ای قیمت پیدا کول لپاره باید دواړه خواوې پر 2bc باندې وویشل شي 2bc باندې وویشل شي نو کوساین د ای به مساوي شي b مربع مثبت c مربع منفي ای مربع تقسیم 2bc باندې په دې ډول کولای شو د کوساین ای اړیکې ثبوت په لاس باندې راوړو څه ډول مو ثبوت کو دقت وکړئ لومړی مو مثلث ولیکلو د ای بی سی مثلث مو د h پسته پر دو برخو باندې وویشلو لومړی مثلث کې د پیثاغورس قضیه مو تطبیق کړه چې مساوي د سی مربع سی مربع مساوي کې کا مربع مثبت h مربع سره د کوساین ای مو پیدا کو چې مساوي مجاوره پر وتر یعنی کا تقسیم سی د کا قیمت پیدا کولو لپاره مو کوساین ای ته یو مخرج ورکو طرف وسط مو کو تناسب جوړ شولو چې کا مساوي سی ضرب کوساین ای سره شوله کله مو چې دویم مثلث کې د پیثاغورس قضیه ثبوت تطبیق کړه نو مساوي کېږي ای مربع مساوي کېږي h مربع مثبت b منفي کا کل مربع سره په ریاضاتو کې مطابقتونو کې لرو چې a منفي b کل مربع مساوي کېږي a مربع منفي 2ab مثبت b مربع سره همدغه اړیکه مو د دې مطابقت په اساس باندې صدا کړه یعنی b منفي کا کل مربع چې مساوي شو b مربع منفي 2b کا مثبت کا مربع h مربع قیمت موږ مخکې پیدا کړو چې c مربع سره مساوي ده پر ځای مو همدا قیمت ولیکلو د کا قیمت مو هم پیدا کړو چې c ضرب کوساین سره ده پر ځای مو همدا قیمت ولیکلو د کوساین ای پیدا کولو لپاره مو
همدغه په د مساواتو څخه واړولو تر څو هم علامات تغییر وکړي او هم جلا شي له دوی څخه. د دې لپاره چې یوازې کوساین ای پاتې شي دواړه مو پر 2BC باندې وشلو او کله چې یو ثابت یا متحول د مساواتو څخه اړي علامه تغییر کیږي که مثبت وي منفي کیږي که منفي وي مثبت کیږي. په دې ډول ثبوت په لاس باندې راغلو د لومړی رابطې. که چیرې وغواړئ دوه نوره رابطې ثبوت کوي په همدې طریقه په همدې ډول تاسو کولی شئ د دوه نورو رابطو ثبوت په لاس باندې راوړئ. راځو د کوساین په قانون کې یو څو سوالونو باندې کار کوو. سوالونو ته دقت وکړه. د کوساین قانون دپاره مې دوه سوالونه درته ولیکل. د دې دوه سوالونو په ساده کولو سره یعنی د زده کړې په ساده کولو سره به انشاءالله تاسو وکولی شئ د کوساین په قانون کې سوالونه ساده کړئ. دا چې څه ډول ساده کېږي دقت وکړئ. د کوساین د قانون کې موږ 3 رابطې زده کړې دي. د لومړۍ رابطې په اساس باندې کولی شو لومړی سوال ساده کړو. رابطه یې په دې ډول وه کوساین ای موږ زده کړله چې مساوي ده د بی مربع مثبت سی مربع منفي ای مربع تقسیم 2BC سره. د دې په اساس باندې کولی شو کوساین ای قیمت په لاس باندې راوړو. یعنی کوساین ای مساوي کیږي بی مربع. بی کړې ده قیمت 4 سانتي متر ده. 4 مربع مثبت سی قیمت را کړه ده چې مساوي له 6 سانتي مترو سره ده. یعنی 6 مربع منفي ای مربع د ای قیمت را کړه ده 28 د دویم جذر لاندې 28 د دویم جذر لاندې تقسیم 2BC. د بی قیمت 4 سره مساوي ده ضرب د سی قیمت مساوي له 6 سره ده. نو کوساین د ای به مساوي شي کوساین ای به مساوي شي که چیرې 4 ساده کو 4 له 14 سره مساوي کیږي ضرب مثبت که چیرې 6 مربع ساده کو مساوي کیږي له 14 سره ځکه 4 مربع په دې معنا چې 4 2 ځلې په خپل ځان کې ضرب کړل شوي دي. 6 مربع په دې معنا چې 6 2 ځلې په خپل ځان کې ضرب کړل شوي دي. 6 دیرشو سره مساوي کېږي 4 مساوي کېږي له 14 سره. منفي 28 د دویم جذر لاندې کل مربع. کله چې د جذر درجه له توان سره مساوي کولی شو د یو له بل سره اختصار کو یعنی منفي 28. مخرج ته دقت وکړئ. مخرج ته دقت وکړئ. څلور ضرب 6 مساوي کېږي له 24 سره. 24 ضرب 2 مساوي کېږي له 48 سره. مساوي کېږي له 48 سره. که چیرې ساده کو نو 14 مثبت 14 منفي 28 مساوي کېږي له 24 سره تقسیم 48. که چیرې همدغه قیمت په چاره جوابه کې شتون ونه لري نو دا په دې معنا چې په دې کې اختصار کړی ده. هم صورت او هم مخرج کې اختصار کو. یو ضرب 24 له 24 سره مساوي کېږي. 2 ضرب 24 مساوي کېږي له 48 سره. نو حاصل یو پر 2 پلاس راځي. نو بیا به همدا قیمت په چرجوابه کې شتون ولري. که چیرې همدا قیمت چرجوابه کې نه نو دا بیا مساوي وي 0.5 سره. په دې ډول کولی شو ساده کړو. دویم سوال ته دقت وکړئ. په دویم سوال کې یوه زاویه 2 زولې راکړې دي یا داسې وایو چې 2 زولې ترمنځ زاویه راکړې ده. د ای قیمت پیدا کولو دپاره موږ رابطه زده کړې وه چې ای مربع مساوي کېږي بی مربع
مثبت سی مربع منفی 2bc ضرب کوساین ای زاویه. رابطه په دې ډول وه b مربع مثبت سی مربع منفی 2bc ضرب کوساین ای. د دې رابطو په اساس کولی شو ساده کوړو. دقت کوئ ای مربع به مساوی شي ای مربع مساوی شي b مربع یعنی 15 مربع. د دې واحد هم راکړل شوی و مساوي له سانتي متر سره او د دې واحد هم عبارت له سانتي متر څخه دا مو باید په یاد وي. b مربع مثبت سی مربع سی مساوي له 8 سره 2 8 مربع منفی 2 ضرب b یعنی 15 ضرب 8 ضرب 8 ضرب کوساین ای زاویه راکړل شوې 80 درجې ده. نو ای مربع به مساوي شي 15 که صدا کو له 15 سره مساوي کېږي مثبت 8 که صدا کو 8 ضرب 8 مساوي کېږي له 4 سره منفي 2 ضرب 15 ضرب 8 40 سره مساوي کېږي 40 ضرب 2 مساوي کېږي له 80 سره ضرب کوساین د 80 کوساین د 80 مساوي کېږي 1/2 سره کوساین د 80 مساوي کېږي 1/2 سره. نو ای مربع به مساوي شي 15 مثبت 4 منفي 8 تقسیم 2 له 40 سره مساوي کېږي. نو ای مربع مساوي کېږي 15 په خپل حال باندې مثبت 4 منفي 40 مساوي کېږي له 24 سره. ای مربع به مساوي شي 15 24 مساوي کېږي له 49 سره. که چیرې له دواړو خواو څخه جذر وانیسو نو ای به مساوي شي 9 ضرب 49 سره یعنی له 9 سره مساوي کېږي. یا دا په دې ډول هم لیکلی شو. دقت وکړئ د جذر صدا کولو ته ای مربع مساوي وشي ای مربع مساوي شي 9 ضرب 49 کېږي. دویم درجه جذر که ونیسو 2 به د منځه لاړ شي نو ای به مساوي شي قاعدې مساوي د قاعدو څخه یوه قاعده توانونه به جمع کو 1 2 د دویم جذر لاندې د مجذور توان د جذر له درجې سره اختصار کېږي نو یوازې 9 قیمتې باقي پاتې کېږي. په دې ډول کولی شو د کوساین قانون کې سوالونه ساده کو. په دې حد تیر ما یوازې 2 سوالونه راخیستي دي چې اسانه دي. یوازې چې رابطې مو یاد وي په هغې کې قیمت وضع کول دي. په اسانۍ سره یې کولی شئ جواب په لاس باندې راوړئ. یو فعالیت او تمرین درته لیکمه 2 سواله د فعالیت او 2 د تمرین دپاره دي. په دې باندې تاسو کار وکړئ. انشاءالله د دې په حلولو سره به تاسې وکولی شئ د کوساین قانون په بشپړ ډول زده کړئ او کوم ځای کې چې له سوال سره مخامخ شئ په اسانۍ سره به انشاءالله د سوال جواب په لاس باندې راوړئ. زده کوونکو فعالیت تمرین په دې ډول ده 2 سواله د فعالیت دپاره چې په لومړی کې کوساین ای قیمت غوښتل ده ما یې پیدا کړ د 32 سره مساوي ده. په دویم سوال کې د سی قیمت درڅخه غوښتله ده 2 زولې درکړې دي ترمنځ یې زاویه درکړې ده. که چیرې تاسو دې مسله ته دقت وکړئ دا یو قیم الزاویه مسله ده. د قیم الزاویه مسله قیم زوله 90 درجه ده یعنی دغه ترمنځ 90 درجه زاویه ده 2 زولې معلومې دي. د سی قیمت یې غوښتله ده په دې باندې کار وکړئ. 5 سوال د فعالیت دپاره ده. په دې کې کوساین بي قیمت درڅخه غوښتله ده 3 زاویې درکړې زولې درکړې دي یوه زاویه غوښتل ده. په 6 سوال کې هم 3 زولې درکړې دي زاویه یې د ای درڅخه غوښتل ده. په دې باندې هم کار وکړئ. د دې سوالونو په حلولو سره به انشاءالله تاسې وکولی شئ د کوساین قانون
په بشپړ ډول زده کوئ. کوم ځای کې چې له سوال سره مخامخ شوئ تاسو حل نشو کړلی مهرباني وکړئ ماته یې ولیږئ. په راتلونکو درسونو کې به انشاءالله زه درته حلومه. راتلونکی درس مو ده د تانجان قانون. تر راتلونکی درس مو په پاک خدای سپارم.